سلامونه دوستانو. یو مسله چې ډیری میندې او پلرونه ورسره مخامخ دي په ځانګړي ډول میندې، هغه د ماشومانو د جامو مسله ده. ډیری ماشومان متاسفانه د جامو په برخه کې ستونزه لري. غواړم په دې برخه کې څو مسلې تاسو سره شریک کړم. اول دا چې هر هغه ماشوم چې له خپلو جامو سره یا د جامو په اغوستلو کې یا د پخکلو کې یا په ککړولو کې یا په پاکولو کې یا په پاک ساتلو کې یا په زر چټلولو کې ستونزه لري، علت لري. دا علت پیدا کوي، کومک ته سره کوي. دویمه مسله، ډیری ماشومان د لباس یا د جامو ستونزه نه لري دوستانو، د تاسې د توجه ستونزه لري. تاسې چون پام نه ورته کوئ، تاسې توجه نه ورته کوئ، تاسې مینه نه ورسره کوئ، تاسې ستاینه نه کوئ، هڅونه یې نه کوئ. دوی غواړي په یو شکل د لباس په نه اغوندم، دا مې نه خوښېږي، دا ورته مسایل شریکوي در سره تر څو د تاسې پام او توجه جلب کړي. په دغه برخه کې ماشوم مسؤول وساتئ. درېیمه مسله چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه د ماشوم نظر او علاقه ده. د ماشوم د نظر او علاقې اړوند لباس ورکوي. ماشوم نه نظر وغواړي، بچی دا جمپر اغوندي، دغه بوټ دی اغوندي، دغه کالي دی اغوندي، دغه غاړه دی اغوندي، دغه پتلون دی اغوندي. دغه که احیانا تاسو له خپل بچي نه وغواړئ، بچی مو خپله تاسو سره کومک کولی سي او د جامو ستونزې حل کیږي. بله مسله د رنګ مسله ده دوستانو، چې زما په نظر موږ معمولا د ماشومانو د سن او جنس مطابق رنګ مسله جدي نه نیسو. ډیری میندې او پلرونه یا تورې جامې کوي ماشومانو ته، یا فولادي جامې کوي، یا داسې جامې کوي چې د ماشوم میل او علاقه نه لري. ماشوم معمولا له شوخو رنګونو سره، له زیړو، له سرو، دې شانو رنګونو سره علاقه ښیي. هماغه متاسفانه میندې او پلرونه په نظر کې نیسي. که دغه مسله په نظر کې ونیسئ، د ماشوم د جامو اغوستلو یا په ټوله کې د ماشوم د جامو ستونزه مو حل کېږي. یو مسله چې زموږ سره کومک کوي دوستانو، هغه دا ده چې یو ورځ چې کله جمعه وه یا رخصت وه ورځ، ټولې جامې او ټول لباس او ټول هغه څه چې په ماشوم پورې اړوند دي راټوله کوئ، په خونه کې واچوئ او خپل ماشوم ته ورته ووایئ چې کوم دې نه خوښېږي بچیه، هر یو دې څه نه خوښېږي همدا اوس اخلم او بل چاته یې ورکوم، لرې ارتېږمه. دغه مسله که تاسو خپل بچي ته ووایئ، دا مسله که خپل ماشوم سره شریکه کوي، بچی به مو ډېر زر ووایي چې نه ټولې مې خپلې جامې دي او غواړم چې استعمال یې کړم. نو که احیانا دغسې یو منطق ته ورسېدلې، بیا بچي ته ورته وایي چې ګوره زه نور د سهار د وړکتون په حال یا د مکتب په وخت کې د جامو ستونزه ونه کړي چې دا اغوندم دا نه اغوندمه. دغه د شنبې لباس، دغه د یکشنبې لباس، دغه د جمعې د تفریح لباس، بنا نور ورځ موږ سره ستونزې جوړ نه کړي. بله مسله د نظافت ده دوستانو. ډېری ماشومان ځکه له ځینو لباسونو نه کرکه کوي یا یې نه خوښېږي چې هغه ککړي یا رنګ ډېر خیره او تاریکه وي، لکه ککړ دسي. دا مسله جدي ونیسئ. بله د کارونې مسله ده. ډېر هغه لباسونه چې زاړه سوي یا کارول سوي یا استفاده ترې سوي ماشومان نه خوښوي. کوشش وکړئ ویې ورته، کوشش وکړئ پرې مینځئ ورته، کوشش وکړئ حتی که امکان لري نوي ورته واخلئ، که نه ورته رنګ کوئ. بله مسله د مثبت انګیزې ده. لطفا مو خپل ماشومانو ته مثبت انګیزه ورکوئ. انګیزه ورکوئ تر څو دغه جامه، دغه لباس، دغه کمیس، دغه جمپر واغوندي، ځکه چې یخې کېږي، ځکه چې بیا مریضېږي، ځکه چې بیا ناروغه کېږي. دا مثلا کومک درسره کوئ چې ماشوم ستونزه حل کوي. دوه وروستۍ مسلې چې غواړم یادونه یې وکړم دوستانو، هغه دا ده چې ډېر ځله ماشومان ځکه د جامو ستونزه لري چې یا یې جامې ډېرې غټې وي، ډېرې ارتې وي او یا ډېرې تنګې وي. دغه د جامو تنګوالی او ارتوالی هم د ماشوم د جامو د ستونزې لامل ګرځي. په دغه برخه کې لږ کوشش وکړئ چې د ماشوم کله مو چې ماشوم ته لباس یا جامې اخیستلې پې ویې ګورئ، ښه یې چې خوښ یې کړئ، رنګ یې خوښ کړه، اندازه یې خوښ کړه، بیا وروسته له هغه ورته وپېرئ. بله مسله د جبر ده. ډیری میندې او پلرونه متاسفانه په جبر خپلو بچیو ته کالي وراغوندي. یو بچی یو لور یې زوی څه کوي، یو جمپر یو کمیس یو غاړه نه خوښېږي او په زور وراغوندي. یو بل د اغوستلو په وخت کې اذیت کېږي ماشومان، یعنې یا مټه خوږېږي یا ورمۍ خوږېږي یا ډېر ځله سترګې په جاکټ یا په کمیس کې پاتې کېږي، چې دغه مسله د ماشوم د لباس اغوستلو یا د لباس ښکلو یا په ټوله کې د حمام حتی د کرکې لامل ګرځي. دغه مسله هم حل کوي. د ماشوم د لباس اغوستلو، د جامو اغوستلو ستونزه په خپله حل کېږي.